د 400 تنګي تحصیل په بر سیمو کې درې میاشتې آگاهو کړلې شوی د ټماټرو فصل پیداوار راغلی دی خو کروندګر وای د ګرانو خرچو له عمله یې ګټه ممکنه په نظر نه راځي. ایله بس دا دونه وکړي چې بس هغه خاورې مورې پکې خلاصې کړو ځکه چې خو د خاورو لا ګراني ده دغه لا ګراني ده د تخمونو یو تخم چې کم دی دا دونه پوڼې دي په 3000 په 4000 او په 15000 روپۍ پوڼې میلاویږي د دې پېښ شو د هغې مونږ چې کم دی نو ایله دونه وشي چې مونږ هغه خپله خواري مزدوري پکې راته پاتې شي. هم د دغه سیمې کروندګر وای د ګرانو سرو تخمونو او داروګانو سره سم د ځمکو د ګرانو اجارو له وجې سږ کال ډېره ځمکه ونه کرلې شوه. نه نو بس وخته ګرانېږي ما خو څه پټي پرېم ښودل په دې وجه باندې تقریبا یو 15 پټې مې پرېم ښودل چې اوس مې ورته نور نه کېدل نو په 15000 روپۍ تاوان مې ټاکه په ګنو کې په ګنیم سمونه شو بم نه وي بارانونه هم نو په دغې تاوان نه راغې. د ګرانې او د فصلونو د حاصلاتو نه د ګټې نه کېدو له وجې د کروندګرو فریاد په خپل ځای خو د ټماټرو بیپاریان یا تاجران هم د ټماټرو د هرڅ نه ډېر خوشحاله نه دي. تقریبا د 100 روپو ټماټر یې اخیستي ځم چې یاره ټولې 15 لک کې خرچه پې ډېره ده 15 لک روپۍ پې خرچه ده چې یو ډوډۍ نه بغیر اوس 15 مزدوران لګیا دي شپږ ټول تقریبا 180 ټیمه ډکېږي سهار نه تر مازدیګره پورې نو الله دې ورته خیر کړي خو شی نقصاني دی دا خو تقریبا سیاره اوس وخت کې تقریبا دغه 800 کې خرڅېږي. په کرونده د کیدونکو ګرانو خرچو له عمله زمیندار د حکومت نه غوښتنه کوي چې سره تخمونه او داروګان دې ارزان کړي څه سره چې به د دوی معاش هم مخ په ترقۍ شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز 400.